بسم الله الرحمن الرحیم. پوینت کا پاچو گریڈینٹ ہوئے کنا لون دن نوٹ سینی بھی پوینٹ ہونا بھی کنا پوینٹ ہونا یہ شاید ریویژن کلاؤڈ نہ لیا انا اريد شکل پکی یہ شاید ما فوتو ستایل ستایل میں نے تو ستایل اور کنا یہ بلکہ کتے قوسو شکل بدلی نسی بلکہ سم شکل قوس نہ دا گریڈ نہ تو کوئی درامینو اوټوکډ کلاسیک ته تو خو دا هغه مینوګان څخه کاله وایي د اوټوکډ اپشن کې ډېرې ګوتې ما وایي Se lo basta dentro. De come vas a trovare transforma de Pedro. Dale right click hoka. You want a tools minuta. Toolbar or get toolbar. The control C per minute sanki ya sab. After control C per after it or cut over key. عمومي toolbar نه tool. اخيو يا كاي کنه. دا خدا يا كايو toolbar نه ها. دا هذه وش دوج دو أخو ممي شافت البورنا مثل هود كيد فالريفيجن كلاود كده دو مولوتنا ركات يولد اور اي في كلاود انتر بيا اس انتر اس ستايل يو نورمال ستايل دي دا غتا نورمال ستايل دي كيم دا دا فيش او بل چې دا کولیګرافي د کته د کاپسول شکل دې څخه فرق لري دا کاپسول شکل کته د کاپسول شکل دې څخه فرق لري دا له یوز د کومه نو دا په چې مونږ درڅي ریویژن کلاود انټر کنه نو را آبجیکټ ولا تنه مې ته تاو شي آبجیکټ نه دا یو هغه په تو اس انټر کولیګرافي دې ک نورمال دی دا څنګه نه کولیګرافي فيش دا یو ولاتي فوتو دی کور کسیش نن دی بخیر ساحج ریجین ویل کیږي د 200 یو کول یو د 200 سبټراکټ کول منفي کول مثلا زه غواړم دا دوه جسمونه دي یو دا جسم دی دا دوه جسمونه دي څه شو یو بل مستطیل دی مثلا دا دې څه فکري دا دوه جسمونه دي څه شو زه غواړم د دوه جسمو داسې دا ځان ته جسم دی که نه دا او دا ځان ته جسم دی د دوه جسمو تقاطع پیدا کړي چې کوم ځای کې تقاطع کوي دغسې حرکت ماته وښیه دا نه روخته پوکه او یا داسې به پوکه که ټول یو اوبجکټ به داسې راشه کې داسې دا ټول داسې یو اوبجکټ د منځ ته لرې کړه یونین نو دوی پټ وکړه شوی د آر ای جي انټر ریجین څه شوه ریجین کله چې آر ای جي انټر کړو بیا به سلیکټ دواړه اوبجکټ کې بیا به انټر کې څه شوه اوس درته وي دا خارج ساحه پکاوي که داخلي پکاوي که داخل پکاوي یعنی دواړه اوبجکټونه باید یونین شي یونین نو یو ان آی ورته انټر کړه او سلیکټ یې کړه پوه شوې
او که وایي چې نه زه داخل نه پاکوم خارج دې پاک شي لمنځه هغه تقاطع برخه دې پاتې شي مثلا داسې دوه object صحیح شو نو REG enter in region select object enter دا چې enter کې اوس دوه کمونه نه کوي که وایي چې نه دا خارج دې پاک شي داخل پاتې شي بیا به IN intersect select enter صحیح شو په دې پوه شولی دا عملیات یو object څه کنه یا چې انتخاب کې دوړه نه یو دا یو object دا یو object جدا جدا دا یو object شو یعنی طریقه یې داسې ده مثلا څه شی وکړل اور وکړه اور ای جی ورکړه دا مې ورته انټر کړ دا انټر علامه بیا مې څه وکړه پلس سلیکټ آبجیکټ مې کړو که نه سلیکټ آبجیکټ شو که نه بیا مې څه شی وکړل پسې انټر دا مې چې انټر کړل داسې اوس دوه کمونده دي دوه داسې کوم یو کار کوي یو کوي دواړه که یونین کوي یو ان آی انټر صحیح شوه یو ان آی انټر یعنی یونین او که یونین دا معنی چې دغه د منځ ساحه دې لرې شي دلته داسې کومه ساحه وه داسې دا دې لرې شي او ټول د یو object شي نو یو ان آی انټر بیا select object صحیح شوه object او بیا انټر بیا دا به کوم عملیه وکړو دغه عملیه صحیح شوه او که چیرې دلته آی ان انټر کې آی ان یعنی انټرسیکټ انټر ده آی ان انټر بیا select object او بیا هم انټر صحیح شوه یعنی د ریژین چې کار کې بیا هیڅ کار نمیشه دا هیڅ خلی نشو بیا دا دوه نور کامونه حتمي پسې کوي یا دا یا دا یو به پسې کوي دا دوه حالت چې دی هغه داسې حالت دی چې دلته مثلا یو جسم دا رقم ته اصلا مستطیل داسې و که نه او هغه بل مستطیل داسې و دا تقاطع و داسې زه ورته وایم چې دغه خارج سطح دې لرې که د تقاطع سطح یې مختار وکړه نو بیا به دغه لون یې کامل دا دوه پوه شوئ پرې نو دا مرحله یې داسې ده چې دوه مستطیل و هر څه تنها دا نه چې مستطیل دا د یو صحیح شوه بل دایره ده صحیح شو دو تقاطع وکړه یا یونین که یو یې که نو آر ای جی انټر select objects دواړه objects به انټر کړئ اوس به یو ان آی select object المن ساحه که دواړه یونین که یو object پوه شوې پرې که مثلا دلته یو object وي da ne konjite to pačija. Da je diagram da. REG enter select object enter via UNI enter select object. درې د تقاطع او داخل چې درې تقاطع کې هغه کې د ځای خارج دی نه څه تقاطع پوه شئ د تر ریژن کې شي بل په دوی کې چې دی ټیبل ویل کې جدول جوړول جدول خو نه په انجینری کې پور کې مهندسي جدول د پور کې کنه د ټیبل شرکت ټي بي انټر ټیبل ټیبل کې یو کالم دی کالم پای ته ویل کېږي که نه دلته هم د عمودي ستونو ته کالم ویل کېږي او بل رو ده څو کالمونه وي او څو روګانې وي
د کالمونو ترمنځ آفست او د کالمونو عرض د دغه عرض مثلا کالم د دغه ځای نه تر دغه پورې څومره دی څه شو ده پېژنې ته ده او د رو عرض د دې ځای نه ده د یوې مستطیلې خانې طول او عرض ده زه اول ورته وایم چې زه یې اوږده کې سیټینګ کوم دلته څه مه سټایل څه شو موډیفای نوی جوړوي په بل نامه کوم دا سټانډرډ کې تغیر زه ورته وایم چې نه همدا تغیر ورکړه موډیفای اوس دغه ته څه لیکي ټایټل هیډر او ډیټا دا داسې دي ګوره اوس اول دلته زه ورته وایم چې دا ډاون اپ ډیټا پورته ایسه ټایټل لاندې که که دا کاش اوس دلته شی سلیکټ دغه ځای کې سیل سټایل ډیټا څه تغیرات چې راځي سوال جنرال تغیرات زه ورته وایم چې د ډیټا د لاندې باکګراوند زیرو کړه صحیح شوه د ټاپ سنټر دا د دوه موقعیت دی دغه لیکنه ده په دغه خپله حجره کې په څو برخو ویشل شوې ده خپله حجره ټاپ لیفټ پورته خواته بر چپ طرف ته دا دی ټاپ سنټر پورته خواته په سنټر کې ټاپ رایټ دغه بغل ته پورته خواته کنه دا په څو برخو د خپله دا لیکنه ویشي دا ټاپ لیفټ هغه بغل ته لاندې مباین دا ټول موقعیت دی ټاپ سنټر یې کوي صحیح شو او دلته موقعیت شوی دی ډیټا ده ټیکسټ یې څخه لوي ډیټا دلته به سلیکټ کړئ که د ورډ کومه لیکنه ورته انتخابوئ ده هلته یې اړه او دلته وګورئ چې کومه لیکنه ده د کرسر غړه وه هلته پوه شوې ټول لیکو دا شان ټول کتلی شي که نه بل دی وي د ټیکسټ هایټ د لیکنې ارتفاع سره زه ورته وایم چې یو دی مینه غټه شوه نور درغه رنګ یې څخه لري سره دی ټیکسټ انګل ولري یا یې ونه لري داسې د لیکنه پنځه ځایه صحیح بل دی بارډر یې څخه لري د لیکنې د بارډر خط څخه لري کوم قسم ضخامت یې سره دا نه خلي اتش دغه څه کې اوس دوی د خط شکل یې څخه لري کوم خط قسم خط قسم خطونه دي څه قسم خط زه ورته وایم دا دی مینه داسې خط بارډر رنګ د بارډر څخه لري زه ورته وایم چې دا قسم بارډر یې ډبل خطونه وي داسې دوه خط د ډیټا بارډر دوه خطه شو او شکل یې دا شو که نه دلته راشه ورته یې هیډر انتخاب کړه په هیډر کې څه تغیرات راولي جنرال د ساحه یې څخه لري د لاندې ساحې رنګ یې په کوم شکل وي صحیح شو او هم د موقعیت ټاپ لیفټ سنټر دی د خپله لیکنې موقعیت وي ټیکسټ ته راشه په ټیکسټ کې ورته انتخاب کړه چې ارتفاع دې وي یو زاویه یې چې ویني هغه ارتفاع یې رنګ یې دې وي داسې شین یا یې داسې صحیح شو زاویه ورکوي که نه ورکوي داسې پنځه سوه درجې بارډر یې په کوم رنګ وي په کوم خط وي او په کوم ضخامت بارډر یې زه ورته وایم چې داسې زیرو که ډبل خطونه ګورئ ډبل خط راشه دلته ټایټل انتخاب کړه هماغه سیټینګ دی ټایټل دپاره جنرال د ساحې دپاره کوم رنګ ورته انتخابوئ دلته ورشه نور رنګونه سلیکټ کړه ورته په دغه کې قسم رنګونه دي دا انتخاب د ټیکسټ دپاره کوم رنګونه انتخابوئ مثلا دا ارتفاع یې ورته ورکوئ یو یا دوه زاویه نه ورکوو پوه شوې دا سیټینګ چې مکمل وکړو دا به اوکې کړي او دا به سیټ کرنټ او کلوز دا اوس وي څو کالمه وي څو روګانې وي البته خپل ډیټا ته ګورئ چې څو کالمه کې چې څو روګانې رسي مثلا بعضې دا جدول رسي سیخ بندی کې تعریفوئ چې په دوی کې د سیخانو طول د سیخانو مساحت د سیخ قطر داسې اوږده جدول جوړېږي که نه غټ جدول کانکریټ شوي وي نو کوم قسم جدول ته کار کوي هغه قسم جدول ولاټ کړه هلته مثلا کالمونه یې څو دي 15 دانې دي که نه او روګانې یې څو دي یوه ده دا ورته 12 کړه دا ورته 10 اوکې دا جدول
د هغه خط داسې خپل نقطه ما انتخاب کړو که نه. اوس دا جدول شو که نه. اوس فقط ډبل کلیک یې وکړه. کوم قسم رنګ چې تا انتخاب کړی هغه رقم رنګ یې دلته کړو. په دې کې کلیک وکړه. تک شین رنګ یې و. په دې کې لیکنه وکړه. پوه شوې؟ په دې کې مې 15 درجې کړې وه که نه. باره یې وکړې همدا رقم ته وکړې. چې جدول دې ډکاوه یې ټول نورو پر کوئ نامونه ورکوئ همدا رقم ته وکړې. بکګراونډ یې نه ورکوه یا بېرته دا عمومي د هغه سکیل یې داسې کش کړي عمومي جدول. او که وایه چې مثلا یوه خونه زه لږ ورکوم وړوم یو یې غټوم داسې غټ یوه خونه که نه عمومي بعضې خونې غټ وي بعضې وړې وي داسې کلیک یې وکړئ او داسې کش کړئ دا یې غټ پوه شوئ پرې دې ته ویل کېږي جدول جوړول شارټکټ یې ټي بي انټر ټي بي انټر مشکل خو نشته دی کې لږ دا ویډیو مې وګورئ د استعمال ځای هماغه دی که نه کنټرول ای بل دی ټکسټ ویل کې لیکلو ته ټکسټ دوه قسم دی یو ملټیپل ټکسټ دی یو سنګل ملټیپل دا معنی چې هر قسم ډیزاین رنګ و شکل هر څه یې بدلولی شي ساده ټکسټ فقط یو سپین رنګ باندې کې نور هېڅ بل نه د ټکسټ شارټکټه ټي انټر ده ټي چې انټر کې داسې یو څه وي دلته زه هر څه انتخاب کړه داسې ورته کش کړه اوس لیکنه وکړه عین د ورډ ټولبار ورسره چې دا دی لیکنه په کوم قسم کوې رنګ یې څه خلوي دا یې رنګ ورته چې رنګ یې ځکه یې ملټیپل بولي چې هر قسم شکل ورته پوه وي دلته شته د لیکنې ارتفاع سره ورکوې دا ارتفاع ده کوم قسم لیکنه وي دا په ورډ کې هم شته که نه دا شان دا ټول کې شته بولډ وي ټالیک وي انډرلاین وي څه رقم ته وي او دلته یو شی دا هلته شی سمبولونه ورته خلاص هر قسم سمبول مثلا تاسو په تعمیر کې لیکئ مثبت منفي 0.0 نه ارتفاعات چې لیکئ اوس د کومه داسې نه چې لیکئ چې د زه مثبت واخلې او بیا منفي هم دلته ووایي دواړه یو په سر نشي لیکلی چې هر څه وکړي یو به انټر وایي لاندې به لیکي نو دغه علامې ته ورشه سمبول ډیګري د درجې علامه پلس ماین دا سلیکټ کړه او دلته هغه غټ کړه مثلا 2 مثبت منفي 0.00 انټر نه 0.00 صحیح اوکې مثبت منفي چې انټر دلته داسې کش وکړئ او لیکنه ورته انتخاب کړئ ارتفاع مثلا ورته انتخاب کړئ 2 رنگ ورته انتخاب کړئ دا رنگ اوس چې هر شی وکړئ مثلا پلان لیکئ پلان که نه پلان لیکئ سکیل ورته ورته لیکئ کامل رنگ و انتخاب هر شی که بله مواد شی که پاتې سمبول نه دلته شته سمبول څه رقم سمبول غواړئ دلتا سمبول وغواړئ که نه سنټر لاین دی علامه وغواړئ اکوال دی مساویات علامه وغواړئ یا متر د قطر علامه بکارید که نه سیخ دی پاره مثلا درته وایي چې قطر یا دلته ورته لیکئ قطر 12 یعنی قطر 12 او 8 فاصله په داره تاسو کمپلیټ ویلي که نه دا علائم په 2 ځایو کې راځي فاصله 60 سانتي سی سنټر ټو سنټر که نه دا ټول دلته کولی شي اوس غواړئ دلته ته مثلا تعمیر دی دا یې پلان دی دا او دلته یې نما ده دلته سیکشن دی دلته ډیټیلونه دي که نه دا دو ته پلان لیکئ دو ته نما لیکئ هر څه نشئ تللی کاپي واخلئ دونه سی او انټر دا کاپي کړه دا لیم کېږده دا لیم کېږده دا لیم کېږده دا لیم هم کېږده اوس فقط ډبل کلیک پرې وکړه دا تغییر ته پلان یې مه کوه الیویشن یې کړه الیویشن پرې ور ولیکه په دویم ډبل کلیک وکړه الیویشن نه سیکشن یې کړه که نه په دویم فقط ډبل کلیک وکړه یو حرف ولیکئ ټولو ځایو ته ور کاپي کړه یو حرف بیخي ډېر فقط زر تغییرات کې مثلا دلته پلان تاسو جوړ کړئ په پلان کې
پلان اساسي چې جوړیږي هلته داسې خطونه وځي ته خطونه چې وځي په سر باندې دایره ورته ویل کېږي داسې د مهندسۍ د نګاه داسې دایرې درته وي که نه نامګذاري کېږي دا اول محور دوهم درېیم محور که نه ټي آر سی او دا به کاپي کړي دا ځای دا محورات چې د کوم ځای کې دیوال وي دیوال دا ورته ویل کېږي دیوالو ته که نه محورات په دوی کې که پام کړی ای بي سی لیکلي دي دا مثلا ټکسټ واخله ټکسټ په دغه یوه خانه کې ور ولیکل په دې ځای کې ولیکه کاپس لاک ای قیمت ورته ورکړه مثلا 0.15 رنګ ورته انتخاب کړه ای شو دا کاپي کړ سی دا چې په هر یو حرف کې ورلیکې ډېر وخت نیسي که نه داسې کې کوي ښایي هلته ځای په ځای کړه کې دلته په هر یو حرف صحیح شوه ډبل کلیک وکړه سی بي واي په دوی ډبل کلیک وکړه بي سی په دوی ډبل کلیک وکړه بیخي په څه کې کوم ډي وایه دلته ورته ډبل کلیک کړه پوه شوې پرې نو لیکنه د ضرورت نه ته یو حرف ولیکه یو ای په ټول ټول کې ټیپ کړه چې چېرته لیکنه ته کار کوي بیخي ټکسټ هم هلته کاپي وکړئ سی دا کاپي کوي هلته یې کېږدئ چېرې نه مثلا دا دلته په کار دا یې کېږدم دا ډبل کلیک وکړئ که لیکنه داسې لاندې طورې چې مثلا ته لیکنه کې لاندې چې دا چې دا داسې ورته کش کړه څه را کش کړه که انټر وایي خپله لاندې ځي ډېره لیکنه په ټکټ کې یو شی تشریح کوې دا څنګه کې کوي پوه شوې نو دا ټکسټ په دې کې ټکسټ بل دی سلیکټ اډ سلیکټ څه وظیفه دا په 2012 کې اضافه شوی اډ سلیکټ وظیفه دا ده چې زه دلته لاین واخلم دانې یو لاین مې رسم کړو که نه دا ووتم اډ سلیکټ ووایه او دا خط سلیکټ کړه انټر ووایه حتی به دغه آخر نکته نه شروع کېږي د مغز نه دا شروع کېږي اډ سلیکټ دا خط سلیکټ کړه انټر ووایه دا یې نقطه یعنې د هغو نقطې نه داسې شروع کېږي چې آخر ته وتلی ده اډ سلیکټ دا استشارکټه ولاکه متوجه شوي نه وایي دا نو که زه یو لاین رسم کړم لاین داسې مې رسم کړم زه بیا وګورم شورکټ شی ده ښه زه ورته چې دا آخري نقطه شوه که نه اډ سلیکټ واخله یو خط به سلیکټ کړه د دغه خطونه انټر ووایه خپله به آخري نقطې نه دا شروع کېږي بس دا تنها پلان کې کېږي که نه په نورو شکلونو کې نه پلان په لاین په دغه شیانو کې کېږي په بل لاین بل څه کې نه په دغه کې بیا په هغه کې بیا هر خپله په قوس کې بیا په خپله قوس شته دی خو دایره کې کېږي نه نو د ده کې به د کومه ځای شي دا دایره خط نه دی د پسې خو زه بل خط داسې نه کړي چې دایره د ده ځای داسې لري که نه او د قوس چې بیا دی قوس خپله یو حالت لري چې ما دلته شروع کړو داسې کنټینیوز حالت دی یعنې دلته شروع شد د بل قوس اتومات شروع کېږي پوه شوئ پرې یعنې دا په 2011 کې خو ما نه دی لیدلی په لاس 11 کې دا د قوس حالت بیا ویایي که مو وویل نه دغه بیایي درا مینو کې دغه مې وویل موډلینګ مینو چې دا دا یې 3D اوله مینو ده ښه او لاین هم وویل ری کمون هم نه دی ویلی ری هغه خط دی چې یو مبدا لري انجام نه لري کنسترکشن لاین مبدا او انجام دواړه لري د ری شورکټه آر ای وای انټر صحیح شوه د ده شروع کړه مبدا لري انجام نه لري دا هم د مقابل نمود رسمول دپاره دی مقابل نمود دا یو حالت دی فقط مقابل نمود تعمیر په رسمي مثلا دا پلان دی دا پلان دی زه مقابل نمود رسموم د دو پلان په هر نقطه خو دلته ورسه یو وار هر شی موجود وي که نه نو ری کماند خلم دی آر ای وای یم چې دا تعمیر کوین دی دا یې کوین دی صحیح شو دا یم دلته مثلا یو ورسه دی ارتو بر دو حالاتو کمان مثلا دلته بل شی دا یې بل شی پوه شوې هلته مقابل نمود ښیي چې دلته ډېر شیان دپاره دی
زینې لپاره زینې ډېره اسانه طریقې شته دا رقم زینه د رقم طریقه جوړوي ډېره ګډه وړه یو اسان لاره طریقه ده بیا ټول فوکال اخر نو دا ډرامینو کې پاتې و کنه کنستراکشن لاین وي ملټي لاین نه دی ویلای دوه خطونه داس التماس دوه خطونه دواړه به یو وي دو شورکټ شي دا ام ال انټر ام ال انټر ملټي لاین څه شو ام ال د انټر کولو ستیکه خط صفحه باندې کلیک اورتو خوشی کې بس خپل خپل چارج کلیک ها بدون اتومات پلان جوړول چې د بوله ضخامت ورکوي اتومات پلان جوړول کې استفاده کی ام ال انټر بیا زوتن اس انټر سکیل دا ترمنځ فاصله اضافه مثلا دا باید یو تاسو کنه یو دې زوتن درې ها خوش ملټي لاین بل دا سه مثلا ممزکه د شیخ کې کنه غوړې یو نه کار دی هغه غوړي چې د دیو د نه ټول برند تیر کما چې لږ د پلان کې مزکه کې مش لږ ما زولش ام ال انټر شو بیا جی او انټر کې جسټیفیکیشن ټاپ 0 بټن ټاپ دا مانو چې زه کلیک دا توکم داله ته ټاپ څه او خط لاندې سي پښوی ته هغه لګور کوم اس انټر هم دا یو ور جی انټر جسټیفیکیشن ټاپ زه چې دا کلیک کوم دا د بارسي لاین د لاندې سي زه اورته اون کوم اف هاش مینه ضخامت ټول د دیوال داخل د مزکه ته شو دا څه شو ټول داخل ته شو دا خط پښه کې بل ام ال انټر بیا جی انټر 0 دا مش موبایل ثاني یو خط ثاني بل دا خوندور دی څه شو دا بل دا لته چې ام ال انټر بیا جی انټر جسټیفیکیشن بټن دا چې بیرون ته وځي ټول دیوال به شاته سي پښه کې دته دا جسټیفیکیشن او جسټیفیکیشن او موقعیت ځای په ځای کول یو شي دا ټول ورکوای شو ټول خلک نه ورکه په ټول مثلا درس نه وي دا سات ټول ورته ورکه مثلا زه ته چې شل لوش دا د کابل خان ټول مغوړي هر پښه په ملټي لاین پولیلون هم ویل کنه ترټی پلان کې پولیګون مو ویل ټنګل مو هلیکس نه دی ویل هلیکس ول کیږي سپرینګ ته مو تو سپرینګونه ده تو د بوسکله فایده سپرینګ ده کو دا ماشینی اټکې ته کنه سپرینګ هم کو کیه باز دا ډېر فکټ نه کی جوړي هلیکس بټل ورته لیکه اچ نو دا ډول سټکټ ته خو به چې شای وای ته لیکه ټل څه هلیکس هلیکس دوا سپرینګ خدوه دورې لري کدا سیو سپرینګ کدا د تو شوی یو د لاندې دوره یو د پټانې سیش دا کلیک یا دا والا دوره چې راوي زه تم چې والا دوره دی یو انټر دومې چې دومې دی یو وسی ته پوي چې راوي امر پوي نه سپرینګ ته چې بار خو په پلان کې مناسبه دوره خوري نو دا بعد 3D شکل کې وکړت نشي نو ستنه خلاص لښه سپرینګ دا یو او بل دایره هم یو هیڅ ته پوسر کوي نورمال چې پټکټ کې سپرینګ درې حل کړي یو دا اور دا چې رو توش دا یو حل کا دا توش دوی حل کې دا توش درې زه هم دا حل کوته دا زه کوم سپرینګ هلیکس انټر بیا شاو مثلا 2 انټر او 2 انټر بیا ټی انټر ټیل کی ټاور داس ګرځیدا داورون ته کی درې داورون زه تم شل داورون اتموس مرسه شل داورون چې سی پچره ته پوکره دا داورون څه شل دونه داس داوره په خاطر ارتفاع به ورکوای شو ارتفاع کده خاط هر شي داس کاشي ما د ستلو دا مانو چې ارتفاع یو تر اور اتمی ورکوای هلیکس زه تم چې اول خاص دی وسه پر شو رايو اوله شاو
دوه مې وي دوه اول یو شو راګري شل جوړ اول یو شو دایره او دوه مې زیاته غټ شو سپرینګ پښوی اوس که زه سپرینګ رسم کوم دا دایره ورته ورکړم چې مثلا 2 انټر 2 انټر ښه شل مې هغه ورته ورکړی ته پوه کړه اوس په دغه محور باندې نه څیم په همدا یوه محور څي دو محور ته نه څي ما ضروري چې دو محور وشم یو ورته انټر که اکسس هر محور څي فقط ايه ورته ای اکسس څه شو په دو محور پوه شوې بیا نور کموندونه د هغه ویایو مثلا دلته یوه دایره ده د سویپ په نومه باندې کامون دی دا دایره سویپ کټ ده وی ویژوال سټار ریالستیک پوه شوې یوه دایره مې داسې په توګه ساره سپرینګ جوړول په نورمینو کې بل چې دی الیکس مو کنه آرک دار حالت لري کوم یو 3 پوینټ دا ټول وسیا ډیر اسانه دي ګا 3 پوینټ مې ویل سٹارټ سنټر اینډ وی د کاوس د شیرو نقطه او د سنټر او اینډ دای شیرو دای سنټر اینډ یو انتخاباوه دا به تو ډیپ هغه واخلم چې معلوم شي ساتي دا ډېر اسانه دی خو ما سي ستیت کړی تو ډیپ پر او پتې دې کې ټاپ ډیلیټ سیش درا الیکس سٹارت نقطه قوس شروع انتخاب کا یا به هاش گل کشی کمون دا شروع ده دا مرکز دی مینه مرکز ویس یو اخری نقطه چیه ده اول می سٹارت شروع کو بیا سنټر ویس اخری نقطه دا انتخاب بل څه خلالات لري یو د بل معکوس وی سٹارت سنټر انګل د شروع نقطه دا سنټر ویس په کومه زاویه ده پکور دی د 2 درجه زاویه په مخ کې د قوس رسم شي مثلا د دغه شروع کړو دا د 2 درجه د 0 درجه د 15 درجه په مقابل کې اسور قوس وي کنه کله نیوی بسته ده کله اصلاحات یې نیمه دایره زاویه چې زاویه هو 200 یا ورک هر څه زاویه چې ورته ورکړه 200 او پښه بل دی ارک سٹارت سنټر لینث دا د شروع نقطه دا د مرکز او د قوس طول ورک قوس طول ارک دا طول دی نه تل کې ځوته دیش د شروع نقطه هم انتخاب کړه مرکز هم دیش د طول می ورک بل د سٹارت اینډ انګل د شروع نقطه د اخر نقطه او زاویه هغه ته ویلو شروع نقطه سنټر او زاویه د شروع او اخر او زاویه شروع نقطه دا ده اخر دا ده اوس زاویه وی څه زاویه دا مغ زاویه ورکې ورتوي بل د سٹارت اینډ او ډایرکشن دا د شروع نقطه دا د اخر د ډایرکشن وخایا دختای کو که خدای کو قاوس دختر سم کو د شروع د اخر نقطه متن او جهات وته چې کومه غوته ګوش بل دی start in direction start in radius د شروع نقطه اخر نقطه اوس شوایي څه کومه شوا ده رسمه شل کما تا ورکا مثلا سالوي د قاوس الناس اللي هو برضه بيرد ده خاص مركز من ده خاص مركز بيرد من كوره ده سنه البيض كمان دا عادي نه معلومه یا لاین واخله خپل درته معلومي وي داس لاین الانتر یا کامون واخله او غادي تشورای وکړه چې دا دې ده دا دې ده دا خوش بیا ته کامون ستاره وي سنټر مارک مو توخه مودین دا سره ګردا چې سنټر سٹارټ اینډ سٹارټ سنټر اینډ دا ته ویلي دي سنټر سٹارټ اینډ اول سنټر اینډ خو دا ټول دغه معکوس دي نه سنټر سٹارټ انګل سٹارټ سنټر انګل
هلته اول سنټر او پته اول سنټر ته بیا تاسو کار کوي کنټینیوز دا دی چې کوم کاوس مو اخر کار کوي په خپل شروع کوم نو arc continuous دماغ ته شروع کوي د نور معکوس دا نور معکوس دی دا کوم میراث مو څو خاص جوړ کیږي زه د خاص نه شروع کوم دې خاص ته ورځم دا نه اخري د چې کوم کړه کوم اخري د په دغه کې کوم اخري کار کوي او دا شروع کوم خوش بس دی بس